سلطان جهانگیر یو ډیر نیک او رحم دله انسان وي. هغه سره بې حسابه مال او دولت وي او د هغه د محل په باغ کې داسې بوټي لګېدلی وي چې په هغې کې د سرو زرو میوې کیږي. د سلطان په زړه کې د پیسو او هیرو لالچ بالکل نه وي، خو د هغه په زړه کې دا ارمان وي چې زه دوباره ځوان شم او بیا نه بوډا کېږم. د دې دپاره سلطان جهانگیر د ملک غټ غټ حاکمان او جادوګران راغواړي او هغوی ته ووایي چې کچرې چا هم ماله داسې دوایي تیاره کړه او یا یې داسې جادو وکړو چې زه دوباره ځوان شم او بیا نه بوډا کېږم، نو زه به هغه له په خپل بادشاهت کې یوه خاصه عهده ورکوم. حکیمان ډیر زیات کوشش وکړي خو هغوی داسې دوایي جوړولو کې ناکامه شي او جادوګران هم داسې جادو ونه کړی شي چې بادشاه دوباره ځوان کړي. یوه ورځ بادشاه په خپل دربار کې ناست وي چې یو حکیم راشي او هغه ته ووایي چې بادشاه سلامت، ما داسې دوایي جوړه نه کړی شوه چې ته په هغې دوباره ځوان شي، خو ما ته یو داسې مرغۍ معلومه ده چې که چېرې تا هغه مرغۍ له لاس وړلو نو ته به ټول عمر ځوانې. بادشاه یو ځل بیا ټول خلک راغونډ کړي او دا اعلان وکړي چې که چا هم ماله هغه مرغۍ راوسته نو زه به هغه له نیمه بادشاهي ورکوم. د ملک ټول عوام هغه مرغۍ پسې تلل غواړي، خو د بادشاه مشر زوی شهزاده جمال کوم چې ډیر زیات طاقتور وي خو بې صبره انسان وي، هغه اعلان وکړي چې زه به هغه مرغۍ پسې پخپله ځم او هغه مرغۍ به بادشاه سلامت لا راولم. هغه د بادشاه خواله ورشي او د بادشاه نه د هغه مرغۍ پسې د تلو اجازت وغواړي. بادشاه هغه له اجازت ورکړي او هغه په خپل اس روان شي. خو هر کله چې هغه ځنګل ته ورسي نو هغه له یوه لومبړه مخې له ورشي. لومبړه شهزاده جمال ته ووایي چې زه د څو ورځو نه وږی یم او که تا ماله لږه روټۍ راکړه نو زه به تاله یوه ډیره ښه مشوره درکړم. شهزاده لومبړې ته غوسه شي او هغې ته ووایي چې ته خو یو معمولي ځناور او څه به ته او څه به ستا مشوره وي او د هغه ځای نه روان شي. د لږ سفر کولو نه پس هغه یو داسې ځای ته ورسي چې هلته 2 هوټل وي. په یو هوټل کې رڼا وي او ټول خلک په ډانسونو او شرابونو کې مصروفه وي. شهزاده جمال هم هغه هوټل ته ورشي او هغه خلکو سره په عیاشو کې مصروفه شي. یوه میاشت تیره شي خو شهزاده واپس رانشي. د بادشاه دویم زوی شهزاده کمال خپل پلار بادشاه خواله ورشي او بادشاه ته ووایي چې شهزاده جمال را نغلی او زه د مرغۍ په تلاش کې ځم. شهزاده خپل اس راوالي او د محل نه روان شي. د لږ سفر کولو نه پس د هغه مخې له هم هغه لومبړه ورشي. شهزاده کمال ته ووایي چې زه د څو ورځو نه وږی یم او مرګ ته نږدې یم، که تا ماله د خوراک دپاره څه راکړل او زما ژوند بد شو نو زه به تاله یو داسې مشوره درکړم چې هغه به ستا ژوند بدل کړي. شهزاده لومبړې ته ووایي چې ته خو یو معمولي ځناور او ستا مشوره به زما ژوند څنګه بدل کړي او د دې خبرې کولو نه پس د هغه ځای نه روان شي او چې لږ مخکې ورشي نو هغه هم هغه هوټل وویني کوم چې د شرابو او عیاشو محفلونه لګېدلي وي. شهزاده کمال هم هلته ورشي او خپل رور سره ملاو شي او هغه هم د شرابو او عیاشو کې مصروفه شي او دغه شان یوه میاشت تیره شي او شهزاده کمال هم د خپل مشر رور په شان واپس رانشي. بادشاه سره اوس د خپلو دواړو زامنو شهزاده جمال او د شهزاده کمال ډیر زیات فکر وي چې په دې کې بادشاه خپل کشر زوی شهزاده پارس راوغواړي او هغه ته ووایي چې ته د مرغۍ په تلاش کې وځه او د خپلو وروڼو هم معلومات راوړه. شهزاده پارس روان شي او لږ وخت پس هغه هم په ځنګل کې هغه لومبړې خواله ورسي. لومبړه شهزاده پارس ته ووایي چې زه د څو ورځو نه وږی یم او که تا ماله لږ د خوراک څه راکړل نو زه به تاله یوه ښه مشوره درکړم. شهزاده هغې له ډیره په مینه روټۍ ورکړي. لومبړه چې روټۍ وخوري نو شهزاده ته ووایي چې ته به یو داسې ځای ته ورسي چې هلته به 2 هوټلې وي. په یو هوټل کې به رڼاګانې وي او خلک وي او په بل هوټل کې به تیاره وي او هلته کې به هیڅ څوک موجود نه وي، خو ته به هغه هوټل ته نه ځې کوم کې چې رڼاګانې او خلک موجود وي. لومبړه شهزاده د ځان د پاسه کینوي او هغه هوټلو خواله یې بوزي. شهزاده هغه تیارې والا هوټل ته ورشي او هلته شپه تیره کړي.
او چې سحر راوځي نو لومبړه بهر ولاړوي او د شهزاده انتظار کوي. شهزاده د لومبړې د پاسه کینی او لومبړه یې د یو محل مخې ته ودروي او شهزاده ته وایي چې په دې محل کې په یو کمره کې هغه مرغۍ ناسته ده کومې پسې چې ته دلته کې راغلی او هغه ته دا هم وایي چې ته زما دا خبره یاد ساته چې هغه کمره کې 2 پنجرې پرتی دي. یوه عامه پنجره ده په کومه کې چې هغه مرغۍ ناسته ده او یوه جادویي پنجره ده. هغه مرغۍ به تا ته وایي چې ما دغه غټې پنجرې ته کړه خو ته به د هغې خبره نه منې او سمدستي به پنجره راوچته کړې او بهر به زما خواله راځي. خو شهزاده چې کمرې ته ورشي نو مرغۍ هغه ته وایي چې زما دا پنجره وړه ده او زه په دې کې تنګ یم او ما دې غټې پنجرې ته دننه کړه. شهزاده چې څنګه مرغۍ د پنجرې نه بهر کړي او هغه جادویي پنجرې ته یې دننه کوي نو مرغۍ جادویي اوازونه شروع کړي چې په دې سره د محل ټول سپایان راویښ شي او شهزاده پارس گرفتار کړي او د بادشاه مخې ته یې حاضر کړي. بادشاه شهزاده ته وایي چې ته یو غلی او ستا سزا پانسی ده خو که چېرې ته ماله یو اس راولې کوم چې د بجلۍ د پړک په شان تیز ګرځي نو زه به تا معاف کړم او مرغۍ به هم تاله درکړم. شهزاده د بادشاه شرط ومني او محل نه بهر راوځي نو لومبړه هغه ته ډیره زیاته غوسه وي. شهزاده لومبړې ته د بادشاه شرط بیان کړي. لومبړه شهزاده دوباره د خپل ځان ته پاسه کېنوي او یو بل محل خواله لاړ شي. لومبړه شهزاده ته وایي چې هغه اس په دې محل کې په استبل کې ولاړ دی او په هغه کمره کې د اس 2 سازونه پراته دي. یو ډیر زیات ښکلی دی او یو ډیر زیات زوړ دی. ته به د اس ته پاسه هغه زوړ ساز کې دي او بهر به راوځي. خو هر کله چې شهزاده هغه ځای ته ورشي نو هغه په اس هغه ښکلی ساز کړي چې په دې سره اس ټوپونه شروع کړي او د محل ټول سپایان راویښ شي او شهزاده پارس دوباره گرفتار کړي او بادشاه لئی بوزي. بادشاه شهزاده ته وایي چې ستا د غلطۍ سزا پانسی ده خو که چېرې ته مالا شهزادګۍ راولې کومه چې په یو محل کې قید ده نو زه به تا معاف کړم او دا اس په هم زه تاله درکړم. شهزاده د بادشاه شرط ومني او چې د محل نه بهر راشي نو لومبړه هغه ته بیا غوسوي او هغه ته وایي چې دا ستا اخري غلطي وه که چېرې تا دا ځل غلطي وکړه نو زما او ستا لارې به جدایي. لومبړه شهزاده پارس د خپل ځان د پاسه کېنوي او هغه محل خواله ورشي په کوم کې چې شهزادي قید وي. لومبړه شهزاده ته وایي چې هر کله ته ورشي او شهزادي وویني نو هغه به سمدستي ښکل کړي او هغه به تا سره را روانه شي. خو هغه که تا ته هر څومره مینت وکړي نو هغه به ته خپل مور او پلار سره د ملاوېدو دپاره نه پرېږدي. شهزاده چې محل ته ورشي او شهزادي وویني نو هغه سمدستي ښکل کړي او شهزادي هغه سره تلو ته تیاره شي. خو شهزادي هغه ته وایي چې زه په اخري ځل خپل مور او پلار لیدل غواړم. شهزاده هغه خپل مور او پلار سره ملاوېدو ته نه پرېږدي خو شهزادي هغه ته ډیر زیات منت شروع کړي. په دې وجه د شهزاده زړه نرم شي او هغه شهزادي له د هغې د مور او پلار سره د ملاوېدو اجازت ورکړي. هر کله چې شهزادي د بادشاه خواله لاړه شي نو بادشاه او سپایان راویښ شي او شهزاده قید کړي. بادشاه شهزاده ته وایي چې ستا سزا پانسی ده خو که چېرې ته په 7 ورځو کې زما د مخې نه دا غر لرې کړې نو زه به تا هم معاف کړم او تا به شهزادي هم درکړم. شهزاده د بادشاه شرط ومني او په غر شروع وکړي. شهزاده په غر کې 6 ورځې کار وکړي خو د غر ګټې ډېرې مضبوطې وي او په 6 ورځو کې په غر هیڅ فرق ونه غورځېږي. نو شهزاده په هغه ځای کې ډېر زیات پریشانه کینی چې په دې کې لومبړه راشي او هغه ته وایي چې ته اوده شه او زه به دا غر تر سهاره پورې لرې کړم. کله چې شهزاده اوده شي نو لومبړه د خپل جادویي طاقتونو په ذریعه غر د هغه ځای نه لرې کړي او بادشاه شهزاده پارس ته شهزادي حواله کړي. لومبړه شهزاده ته وایي چې موږ ته شهزادي ملاو شوه خو زموږ دپاره ضروري څیز هغه مرغۍ دی. ته به د بادشاه خواله لاړ شي او هغه ته به شهزادي حواله کړي او چې هغه تاله اس درکړي نو ته به شهزادي ځان سره په اس سمدستي کېنوي او د هغه ځای نه به زما خواله راوتښتي. شهزاده هم هغه شان وکړي او اوس شهزادي او اس دواړه د شهزاده پارس په قبضه کې وي. دې نه پس لومبړه هغه ته وایي چې ته به د هغه بادشاه خواله لاړ شي چا سره چې مرغۍ موجود ده
هر کله چې هغه بادشاه تعالی هغه مرغۍ درکړي نو تبا بادشاه ته وایي چې زه په دې اس اخري چکر لګول غواړم. هر کله چې ته په اس کېنې نو سره د مرغۍ به زما خواله راورسي. شهزاده چې بادشاه خواله لاړ شي نو هم هغه شان وکړي څنګه چې هغه ته لومبړې ویلې وي او د مرغۍ اغستونه پس د لومبړې خواله راشي. لومبړه هغه ته وایي چې ته په خپل مقصد کې کامیاب شوې او زما او ستا لارې جدا دي، خو ته زما دا نصیحت یاد ساته چې چرته هم د کوهي په غاړه مه کښېنه. شهزاده د لومبړې شکریا ادا کړي او د هغه ځای نه د محل طرف ته را روان شي. د لږ سفر کولو نه پس هغه داسې ځای ته ورسي کم ځای کې چې 2 کسانو ته پانسي ورکولی شي. شهزاده چې خبر شي نو هغه د هغه مشران رونه وي. د هغه ځای خلک هغه ته وایي چې دی دواړه بچ کېدی شي خو که بادشاه ته د دی په بدل کې ډیر مال ورکړی شي. شهزاده پارس بادشاه له ډیر زیات سره زر ورکړي او خپل دواړه رونه د پانسۍ نه بچ کړي. خو هر کله چې د هغه مشرانو رونو ته پته ولګي چې د هغه کشر ورور په خپل مقصد کې کامیاب شوی دی نو هغه شهزاده پارس سره په زړه کې بغض او حسد شروع کړي. هر کله چې هغه خپل محل ته روان وي نو هغه ډیر زیات ستړي شوی وي او ډیر زیات تږي شوی وي او هغه په یو ځای کې د آرام د پاره کینی. هغه د اوبو د پاره د یو کوی خواله لاړ شي. د شهزاده پارس دواړه رونه هغه لا کوی ته ټیله ورکړي او محل ته روان شي. هر کله چې هغه محل ته ورسي نو په محل کې ټول خلک ډیر زیات خوشحال شي، خو مرغۍ شهزادي او اس ډیر زیات خپوي او داسې معلومیږي چې هغه بیماران وي. بادشاه د زامنو نه د مرغۍ د اس او د شهزادي باره کې تپوس وکړي نو د بادشاه زامن هغه ته وایي چې دی د ډیر سفر په وجه ستړي شوي دي. بل طرف ته لومبړه د کوی خواله راشي او د خپلې لکۍ په ذریعه شهزاده پارس د کوی نه راوباسي. هر کله چې شهزاده پارس محل ته لاړ شي او بادشاه ته خپله ټوله کیسه بیان کړي نو د هغه د محل ته تلو نه پس شهزادي اس او مرغۍ ډیر زیات خوشاله شي او د هغه طبیعتونه سم شي او ټولو خلکو ته دا معلومه شي چې دا 3 واړه سیزونه شهزاده پارس حاصل کړي دي. دی لیدونه پس بادشاه خپل دواړه زامن قید کړي او شهزاده پارس له بادشاهي ورکړي او د هغه واده شهزادي سره وکړي شي. ګرانو کتونکو کچر تاسو زموږ دا ویډیوګانې خوښیږي نو زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او شیر کړئ چې زموږ را روانې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ملاويږي. شکریہ.